د ژمي په سړه هوا کې د امنیت نیونې سربیره ولسونو ته د روژه ماتې د خوړو ویش. دا روژه ماتې د پکتیا ولایت په لویو لارو کې د یاد ولایت د ګډو ځواکونو د همغږۍ له لوري د لویو لارو مسافرو ته وویشل شو. موټر چلونکي او مسافر د شته امنیت څخه خوښ دي او د خپلو احساساتو اظهار داسې کوي. افطاري په روژه ماتې کې درکوي او خپله سختي تیروي، خپله روژه ماتې ځنډوي او موږ ته راکوي. د دې نه ډېره مننه کوو او د استخباراتو ځواک نه ډېره مننه کوو چې دا روژه ماتې په وخت کې امنیت نیسي. الحمدلله شکر که امنیت خوب است. تا اونجا رفتیم هیچ کدام گپی نبود و نیستم یه افطاری رسای که نمیتم از اینکه کار خوب دیگه است. نظام اسلامی ده موږ خپل هم الحمدلله مسلمانان یو ټول. نو دا د ما لپاره غټ افتخار دی چې زه په ماښام کې روان یم او کابل ته. دغه باندې ما لپاره انشاءالله تر ټولو ښه نعمت وي. شایان هغه بیبسي هغه اوبه هغه خجیرې راوړي دي چې د دوی د رژموتي سبب وګرځي. نو اسلامي امارات ده تل فاتې وي. د پکتیا ولایت امنیتي ځواکونه ولسونو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او هم وایي د ولسونو ټولو ستونزو ته به پر وخت رسېدنه کوي.